اللهم محمدا في جميع أحواله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة كاملة تكون لك رضاء ولحقه أداء. مخکې مو دا بیان وکوئ چې جزیرة العرب ته شرک په کومه طریقه باندې راغلی. اوس به دا بیان وکړو چې یهودیت او نصرانیت و جزیرة العرب ته څنګه داخل شو. نو د دې بیان په شروع کې به دا ووایو چې یهودیت او نصرانیت و جزیرة العرب ته څنګه داخل شو او د کومې خوا داخل شو، او بیا د پارس او د مجوسیانو او د پارسیانو حکومت څنګه پر یمن باندې راغی. تاسو ته دا معلومه ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د رسالت په وخت کې چې دی په رسالت باندې مبعوث شو، په هغه وخت کې د پارسیانو باچهي پر یمن باندې وه او د نجران خلک نصاراو. د یمن ځینې حصې یهود ول او ځینې حصې نصاراو. نو دغه مختلف دینونه و جزیرة العرب ته څنګه داخل شو؟ په دغو عربو کې خو دغه شان نه و موجود. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. نو دا نور دینان چې یهودیت و نصرانیت دي دا د کومه طرف څخه راغلي؟ هغه داسې رالل چې د شام څخه ځینې یهود د یو ظالم باچا د ظلم په سبب یثرب ته چې په وروسته کې بیا نوم مدینه شریفه ده او خیبر ته د هجرت په خاطر باندې راغلل. دغه یهود چې د شام څخه مدینه شریفې ته رالل او دغه ځایونه چې یې مدینه شریف او خیبر یې د ځان لپاره وطن وګرځوی، دا خو مدینه شریف او خیبر ته د یهودو راتګ و. مګر هلته په یمن کې هم ډیر یهود موجود وو. نو دغه یهودو څه وخت او څنګه دلته یمن ته راغلل؟ قصه یې ډیره اوږده ده، مګر ډیر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه شروع کوي. هغه داسې چې ربیع ابن نصر د یمن باچا و. یو خوب یې ولیدی چې په دغه خوب چې دا خوب او بیان د تاریخ ټول علماو لکه امام طبري، امام ابن کثیر، امام ابن اسیر، تقریبا ټول مورخینو دا خوب را نقل کړی دی. وایي کله چې باچا خوب ولیدی نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګران او منجمینو ته رجوع وکړه. دا په دې خاطر باندې چې په هغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام او نور حق دینونه ټول ختم سوي ول. نو خلکو چې په یو اختلافي مسله کې رجوع کوله، یا یې کاهنانو ته رجوع کوله یا یې جادوګرانو ته کوله. نو باچا چې خوب ولیدی نو د دې خوب د ترجمې دپاره یې جادوګران او منجمین راټول کړل. د هغو څخه کومک وغوښتی چې قصه ډېره اوږده ده. مقصد دا دی چې هغه ورته وویل چې ستا د خوب معنا دا دی چې د حبشیانو حکومت به یمن ونیسي. باچا وویل چې دا به څه وخت پیښه شي؟ دوی وویل چې 80 یا 80 کاله وروسته به حبشیان د یمن باچهي نیسي. باچا د دې خوب په لیدو او د هغه په ترجمه پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې ټول اولادونه به مې د حبشیانو په لاس وژل کېږي. نو اراده وکوله چې خپله کورنۍ او اولاد د یمن څخه عراق ته نقل کړي، او په عراق کې حیره په نامه باندې یو ځای دی چې د نجب او د کوفې په مابینځ کې د یو منطقې نوم دی. دا ځای د حیره ځای د خپل اولادي او کورنۍ دپاره د سکونت او د اوسېدلو دپاره اختیار کړي، او په خپله باچا په یمن کې خپله باچهي کول. څه موده وروسته دغه ربیع ابن نصر باچا مړ شو او د ده زوی د ده پر ځای کښېنستی او د یمن باچهي د ده په اولاده کې پاته شوه، تر څو چې د ده په اولاد کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه باندې باچا شو او تبع به ورته ویل کېدل. په اصل کې د تبع د یمن د باچاهانو لقب و. یعنی په تیرو وختو کې د یمن هر باچا ته تبع ویل کېدل، او د روم هر باچا ته قیصر ویل کېدی، د پارس هر باچا ته کسرا ویل کېدی، د حبشي هر باچا ته نجاشي ویل کېدی، او د مصر هر باچا ته فرعون ویل کېدی. نو د هر باچا خاص لقب او خاص نوم. دغه د یمن باچا تبان ابن اسعد چې لقب یې تبع دی،
د یمن د مشهورو باچاهانو څخه دی. ډېر لوی شان او شوکت او ډېره دبدبه یې درلوده. ټول یمن د ده تر لاس لاندې و. دی هم ډېر غني او سخي سړی و. همیشه به یې سفرونه کول د یوه ځای څخه بل ځای ته د سیاحت او د تجارت لپاره تللی. یو وخت د یمن څخه شام ته رهي و چې په لارې کې خپل زوی په مدینه شریفه کې د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښوی. دی شام ته ولاړ. خو دلته د تباع د زوی او د مدینې شریفې د خلکو په مابین کې اختلاف پېښ شو. اختلاف دونه شدید شو چې آخر تر جنګ سره ورسېدل او په دې جنګ کې د تباع زوی ووژل شو. کله چې تباع ته دا خبر ورسېدی چې زوی مې په مدینه شریفه کې د مدینې خلکو وژلی دی، نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی. اوس غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب او مدینې خلکو ته جزا ورکړي. نو د اهل یمن او د مدینې شریفه د خلکو په مابین کې یو شدید جنگ جوړ شو او دې جنگ ډېر وخت دوام وکړ. مګر تباع په دې جنگ کې یو ډېر عجیب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب چې مدینه شریفه د دې خلک د ورځې د ده سره په جنگ باندې اخته وي. کله چې ماښام شي او دوه لښکره سره لیرې شي، نو د مدینې شریف خلک د تباع و لښکر ته دسترخوانونه راولیږي او خوراک او میلمستیا ورته برابره کړي، د دوی ښه عزت وکړي. تباع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلک دي، د خپلو دښمنانو عزت کوي او خواړه ورکوي. څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تباع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام به اخلي. جنگ دغسې دوام درلودی تر څو چې د مدینې شریفې د یهودو علما د هغو څخه یو دوه نفره و تباع ته ورغلل او ویې غوښتل چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنسته. یهودو ورته وویل چې ته څه اراده لرې چې دونه جنگ دی وکوئ او بیا هم جنگ ته ناست یې. تباع وویل زه غواړم چې دغه یثرب یعنې مدینه شریفه خرابه کړم. د یهودو علماو ورته ویل دا کار ته نسې کولی، قسم په الله د مخه تر دې چې ته مدینه شریفه خرابه کړې خدای به تا هیله کړي. تباع ورته وویل دا څنګه درته معلومه شوه چې زه مدینه شریفه نسم خرابولی؟ دوی وویل چې دا د نبی آخر زمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای دی. دغه ځای ته به نبی آخر زمان راځي او دا دغه ښار دی او دا نه خرابېږي او نه یې څوک خرابولی شي. تباع پوښتنه ځینې وکوله چې تاسې په دې حال چا خبر کړل چې نبی آخر زمان لا نه دی پیدا سوی، هغه به بیا پیدا کېږي، د مدینې شریفې ته به راځي. د یهودو علماو ورته وویل چې دا زموږ په تورات کې راغلي دي. دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت ټول یهود پوهېدل چې دا هغه وعده سوی نبی دی، مګر د عناد او عداوت او حسد او غرور او د سرکشۍ په خاطر او د ځان د نفساني ګټو په خاطر باندې ایمان نه پر راوړي. کله چې دغه د یهودو علماو تباع ته دا حال ووایي او تباع تر اوسه پورې تورات نه پیژني، نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې شروع کړي. یهودو هم د خپل دین او توحید او د تورات په باره کې پوره معلومات ورکړي او ټول شان یې په تفصیل سره ورته بیان کړل. دغه دینی او کتابي خبرې د تباع پر طبیعت ښې او برابرې ولګېدې. ځکه یهودیت الهي او آسماني دین و، تباع هم د یهودیت دین اختیار کړی او یهودي شو. د مدینې شریفې خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن باندې روان شو. تباع رئیس و، خو د ده په لار کې مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د حذیل قبیله نومېده. دغه قبیلې د قریشو په منځ کې پخوانۍ دښمني پرته وه. د قریشو سره یې ډېره لویه دښمني درلوده. څو واره یې جنګونه سره کړي ول او دغه رقم د دې قبیلې د یمن د خلکو څخه هم ډېر بد راتلل. د یمن خلک یې هم نه و خوښ او د قریش هم نه و خوښ. نو د حذیل قبیلې دا فکر وکوئ چې یو حیله او چم جوړ کړي چې دغه دوه قبیلې چې یو د یمن باچا او لښکر دی او یو قریش دی دا سره اخته کړي، چې دوی په خپل مابین کې سره اخته سي، حذیل به د دواړو قبیلو څخه خلاصي. نو د حذیل قبیلې د دې چم په نتیجه کې دا مشوره وکوله چې تباع ته ورغلل او ورته ویې ویل
چې ته غواړې چې د جواهرو او د سرو او د سپینو زرو خزانې پیدا کړي. توبه ورته وویل هو، څوک داسې سړی دی چې د ملغلرو او د سرو او د سپینو زرو خزانې نه خوښوي؟ دوی ورته وویل چې په دغه کلي کې چې مکه شریفه د یو خونه ده چې خلک یې ډېر احترام او عزت کوي، او په دغه خونه کې ډېر جواهرات او سره او سپین زر پکښې دي او دا زندګه. حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته وو. خلکو د کعبه شریف د احترام په سبب خزانې پکې پټولې. د توبه هم تمه پیدا سوه او لښکر یې د جنګ دپاره تیار کړ. اوس غواړي چې پر مکه شریفه حمله وکړي، کعبه شریفه ونړوي او خزانې واخلي. هغه 2 نفره یهود د مدینې شریفې د علماو سره چې د توبه سره په مدینه شریفه کې خبرې کړې وې، هغه هم په دې سفر کې د توبه ملګري وو. ځکه توبه ورته ویلي وو چې تاسې به زما سره یمن ته ځئ او زما قوم ته به هلته تبلیغ او نصیحت کوئ، یهودیت ته به یې رابولئ. نو دغه علما چې کله د جنګ او د جنګ دپاره د لښکر په برابرولو باندې پوه سول، نو توبه ته ورغلل. ول ته څه کوې او د څه کار اراده دي؟ توبه وویل ول زه غواړم چې پر دې کلي باندې حمله وکوم، هغه شیان چې په دې خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته وویل ول قسم په الله چې حذی قبیلې بل غرض او مقصد نه لري، خالص تا مرګ او هلاک غواړي. توبه ورته وویل ول دا څنګه؟ علما ورته وویل دا د الله کور دی او د ټولې مځکې پر مخ باندې د الله بل د احترام کور نسته بې له دغه کور. دا د حذیل قبیلې یو چم درته جوړ کړی دی او اوس غواړي چې تا په یو قسم باندې ووژني. توبه ورته وویل چې نو څنګه وکړم؟ علما ورته وویل ول د دې خونې د کعبې شریف عزت وکړه او طواف ور وکړه. توبه هم داسې وکول. خو توبه د دوی څه پوښتنه وکوله چې ای یهودو تاسې ولې د کعبې شریف عزت نه کوئ او ولې طواف نه پر کوئ؟ دوی ورته وویل چې موږ عزت کوو او طواف به مو هم پر کړی وای، خو دغه د مکې خلکو په کعبه شریفه کې بوتان ایښي دي او د بوتانو سره یې ډکه کړې. نو څنګه چې موږ موحدین او علما یو، نو موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو طواف وکړو. توبه هم د دوی خبره ومنله او مکې مکرمې ته ورغلی. د کعبې شریفې عزت او احترام یې وکړئ، طواف یې پر وکړئ. بیا نو هلته بیده سو چې بیده سو په خوب کې ولیدل چې په کعبه شریفه پوښ اغوندي. نو تر دغه وخته کعبه شریفه لڅه وه چې پوښ نه و په اغوستی. توبه چې راویښ سو امر یې وکړي چې د کعبې شریفې دپاره د یو ښه پشمي ټوکره څخه یو پوښ جوړ کړي او کعبه شریفه باندې یې واغوندي. خو توبه بیا بل خوب ولیدی چې کعبې شریفې ته تر هغه اول پوښ بل ښه او بهتر پوښ اغوندي. نو یې امر وکوئ چې د ملائل د ټوکره څخه پوښ جوړ کړي چې دغه د ملائل ټوکر په هغه وخت کې تر ټولو ټوکرانو ښه ټوکر او نازک ټوکر و. دا نو د کعبې شریفې هغه اول پوښ و او توبه اول سړی دی چې په کعبه شریفه یې پوښ اغوستی چې د دغه توبه نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن باچا و. بیا نو عربو هر کال کعبې شریف ته پوښ ورکوئ او نوی پوښ به یې پر هغه زاړه پوښ سربیره وراوستی او دغه طریقه چې پوښ پر بل پوښ سربیره د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته. بیا چې کله عرب پر دې وبېرېدل چې د دې ډېرو پوښو د درندوالي په خاطر په کعبه شریفه ونړېږي، نو یې هغه زاړه پوښونه ټول ځینې ایسته کړل او هر کال یې زوړ پوښ ځینې ایسته کوئ او نوی پوښ به یې وراوستی. دا د کعبې شریفې د پوښ په باره کې معلومات و چې څنګه اول یې شروع سو او د اول وار دپاره چا شروع کړ. کله چې تبان ابن اسعد چې د یمن باچا دی بیرته یمن ته ورسېدی، خپل قوم یې یهودیت ته دعوت کوي. هغو د یهودیت څخه انکار وکړي چې خپل دین څنګه پرېږدي. هغه وخت د یمن د خلکو او د توبع قوم مستقل دین نه درلودی او د نور عبادتو ترڅنګ یې د اور عبادت هم کوي او اور یو مقدس او پاک او عزتمن شی بلی او د اور ډېر عزت او احترام کوي. حتی دا اور د خپل ځان دپاره قاضي هم جوړ کړی و. هغه داسې چې د دوی په مابین کې چې به د 2 نفرو په مابین کې جنجال پیښ سو، نو یو خونه یې درلوده چې په هغه خونه کې به همیشه اور بل و. نو که یو وخت به د دوی په مابین کې جنجال پیښ سو، نو د دعوې دواړه طرفونه
چې مدعي او مدعي علیه ورته ویل کېږي، دا دواړه به د دې خونې و طرفو ته ودرېدل. هغه پر اور باندې مقرر خادم چې د اور خدمت به کوي او اور به بلوي، هغه به دروازه په یو پلا پر راخلاصه کړه. اور به له خپله زوره څه پر یوه وار باندې د باندې راووتی چې پر هر طرف باندې بې زور کوي، نو هغه طرف به دی ظالم بلی چې دا طرف ظالم دی او حق دا بل طرف دی. دغه طریقه د یمن و خلکو ته کاهنانو او جادوګرانو ورښولې وه. اوس چې د باچا او د ده د قوم په مابینځ کې د دین په سبب اختلاف پېښ سو، نو یې سره وویل چې راځئ په اور به فیصله وکړو. د دې فیصلې دپاره د یهودو علماو چې د دعوې یو طرف و، تورات یې په لاس کې ونیوی او تورات یې ویی د اور و یو طرف ته ودرېدل. د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوا بل طرف و، ټول د اور د خونې وا بل طرف ته ودرېدل. د اور خادم چې دروازه پر راخلاصه که، اور د کاهنانو پر طرف ورلی او دوی ځینې وځغستل او وتښتېدل. قوم یې ورته وویل ولې تښتئ؟ دا حکم او قانون باید تاسې درېدلی وای، دا خو زموږ حکم و قانون دا دی چې څوک ځینې تښتې نه. نو کاهنان مجبوره سول بیرته راله. د اور خادم بیا دروازه پر راخلاص که، دویم وارې بیا لمبه د کاهنانو پر طرف ورله، خو دا وار کاهنانو ځانونه ټینګ کړل او ورته ودرېدل. مګر اور د چا مراعات نه کوي، کاهنان یې پاک وسوځل. د اهل یمن یا د یمن د خلکو په دین او عقیده کې دا معلومه سوه چې یهودیان پر حق دي. نو دغه د اور په فیصله یمن او د یمن ډیر خلک یهودیت ته داخل سول او یهودیان سول. دا هغه معلومات و چې یمن ته یهودیت څنګه داخل سو. خیر وختونه تیریږي څو تباع د یمن باچا تبان ابن اسعد مړ سو او پس له مرګ څخه د ده زوی حسان باچا سو. حسان خپله باچاهي نور هم لوک او پراخه کړه، عزت او عظمت یې زیات سو، ډیر زیات غرور او خودخواهي او خودبیني پکښې پیدا سو. نو دې حسان چې د تبان ابن اسعد زوی دی، د یو لوی لښکر جوړ کړي. والقسم په الله که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم یې رالاندې نه کړم، د ټولې مځکې باچاهي نیسم. دا ټول غرور دی، ځکه چې کبر او غرور پر انسان مسلط او غالبه سي، نو عقل د لاسه بیا ورکوي، هر څه یې بیا هیر سي. حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر متکبر او مغرور. نو بیا یې پوښتنه وکوله حسان چې په جهان کې لو باچاهي د چا ده؟ خلکو ورته وویل چې د پارس باچاهي ډیره لو ده چې کسرا یې باچا دی. دا د پارس باچاهي تر ټولو لو او قوي باچاهي ده. حسان وویل اول یې په پارس باندې شروع کوم، لښکر یې ښه منظم او آماده کړئ چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو د لوی باچاهي سره جنګ وکړي. لښکر د پارس پر طرف باندې روان شو. اوس باچا او د ده د لښکر د دې لوی جنګ و طرف ته رهي دي، خو په لار کې د دې کاره څخه د مشر د قوم مشران او د قوم خانان او مخور خلک ټول ناراضه او ناخوښه دي، ځکه هغه پوهېدل چې څوک نسي کولی چې پر پارسیانو حمله وکړي، موږ څوک چې پر پارس باندې حمله کوو او نیسو. مګر د باچا څخه هم بیرېدل، څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې باچا ډېر مغرور دی او د چا خبره هم نه مني. څنګه چې حسان ته هم د خلکو د ناراضګي ور معلومه وه، نو یې ډېر احتیاط کوي. هېڅوک یې د قمندانانو او مشرانو او وزیرانو او د لښکر د مشرانو څخه مجلس ته بې له تلاشۍ نه ورپرېښود. یوازې هغه نفر چې د باچا مجلس ته بې له تلاشۍ ورکړی، هغه د دې حسان ورور و چې عمر ابن تبان نومېدی. د قوم مشرانو وویل چې په دې بهیر کې باید چې د عمر سره خبرې وکړو چې د باچا ورور دی. نو د قوم مشران سره راټول سول او عمر یې راوغوښتی. عمر ته یې وویل چې د حسان څه مخلاص کړه او د حسان تر مرګه وروسته باچاهي ستا ده. عمر هم د باچاهي په تمه سو او د دوی سره د خپل ورور د وژلو نقشه یې جوړه کړه. مګر په دغه مشرانو کې یو نفر و چې زورعین نومېدی.
دغه فیصله یې نه که قبوله او عمر ته یې وویل چې ای عمره داسې څوک نسته چې خپل ورور دې مړ کړي او بیا دې غمجن نه وي او پښیمانه دې نه وي نو خپل ورور مه وژنه مګر عمر د بادشاهي په تمه و خپل ورور د وژلو ټینګه اراده یې وکوله دلته نو ذوالعین چې په دې مشرانو کې یو نفر دی یو لیک یو خط یې ولیکئ او عمر ته یې ورکړئ ول دا خط در سره واخه او ستا سره د امانت پر قسم باندې کښېږده کله چې ما در څه وغوښتی بیا یې بېرته راکړه عمر هم دا قبوله که او خط یې د ځانه سره کښېښود تر دې وروسته عمر د خپل ورور حسان باچا د وژلو دپاره د حسان مجلس ته ورغلی په داسې حال کې ورغلی چې یو کوچنی خنجر یې هم د ځانه سره پټ وړی او په یو مناسب وخت کې خپل ورور حسان مړ کړي که څه هم د عمر د نورو مشرانو په ملګرتیا په وصف راوه چې حسان بې له وژلو د حکم او بادشاهي څخه لرې کړي مګر د بادشاهي په تمه یې خپل ورور مړ کړي د ورور تر وژلو وروسته عمر ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو حتی خوب یې رټ سو بیدېدلی نه سوی د دې پریشانۍ او بدخوابۍ په سبب عمر ډېر مریض او ناجوړه سو طبیبان او منجمین او کوډګران دا به ورته راتلل هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته ویل چې ستا ناجوړي ټوله د ورور د وژلو د سببه هر څوک چې داسې کار وکړي د هغه به بیا دا رقم بدحال عمر ورته وویل چې د دې مریضۍ او ناجوړۍ چاره به نو چی شوي طبیبانو او نجومګرانو ورته وویل چې ستا د ناجوړۍ بل علاج نسته بې له دې چې هغه کسان ټول مړه کړي چې هغو تا ته ستا د ورور د وژلو مشوره درکړې عمر ورته وویل دا کار کوم نو ټول هغه کسان چې ده ته مشوره د خپل ورور د وژلو په باره کې ورکړې وه د هغو په وژلو یې امر وکړ اوس نو په هغو کې دا یو په مشرانو کې یو هغه ذوالعین هم و د هغه نوبت او وار راغلی ذوالعین ورته وویل ول د مخه تر دې چې ما مړ کړي هغه زما لیک چې د امانت په شکل باندې در سره پروت و هغه زما خط راوباسه عمر هم هغه خط راوایستی ذوالعین ورته وویل ول خلاص یې او ویې وایه عمر چې کله خط خلاص کړي او ویې وایي په هغه کې یو دوه بیته لیکلي ول چې د هغو بیتو خلاصه دا ده چې خوشبختي دا نه ده چې سړی پیسې یا لوړه کرسۍ پیدا کړي ته یو ډېر لوی باچا یې خو مګر بېدېدلی نسې نو خوشبخته هغه څوک دی چې د هیڅ چا ظلم او تجاوز د ده پر غاړه نه وي د هیڅ چا ازارول او قتلول یې پر غاړه نه وي د شپې ارام او په فارغ زړه باندې بیده سي دا د هغه بیتو خلاصه وه چې ذوالعین په دغه خطه کې ورته لیکلي نو باچا چې اوس عمر دی ده ورته ویل صحیح ده او ذوالعین یې معاف کړي د دې دوو بیتو په سبب باندې ذوالعین خلاص شو کله چې عمر مړ شو نو د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او باچاهي باندې اختلاف پیدا شو د دې اختلاف په سبب د یمن خلک پر ډلو ډلو وویشل شول او د اهل یمن په مابین کې ډېر جنګونه او وژنې شروع شوې په دغه سیاسي بحران کې په ټول یمن کې یو سړی پیدا شو چې نوم یې لیخوینعه و دغه لیخوینعه یو لارنیونکی غل او مجرم و د غلو یو کوچنۍ ډله یې درلوده خو په دې سیاسي اختلافي بحران کې یې دا موقع پیدا کړه چې خپله ډله نور هم اوږده کړي او ډېره کړي نو ځان ته یې نور ملګري هم پیدا کړل چې یو کوچنی لښکر یې ځین جوړ کړ نو دا لښکر یې د یمن د پایتخت په طرف باندې ور روان کړي پر پایتخت یې حمله وکول د باچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم او باچا وګرځېدی پخوا غل و دا لیخوینعه اوس د خپلو غلو په مشري باندې او په کومک باندې باچاهي ونیول دغه لیخوینعه فاجر خبیث او ظالم ټول خلک ځینې ناراضه او خفه ول قصه یې ډېره اوږده ده خو په مختصر ډول سره د تباني ابن اسعد د زامنو څخه یو نفر چې زونواس نومېدی هغه دا موقع پیدا کړه چې په یو فارغه وخت کې دا لیخوینعه مړ کړي نو په یو خنجر سره یې دغه لیخوینعه مړ کړي نو د بل وارې دپاره بیا د تباني اسعد په زامنو کې بیا باشي شروع شو
په دغه وختو کې چې دا زونواس د یمن باچاو په نجران کې یو کوچنۍ واقعه پیښه شوه، مګر دغه کوچنۍ واقعه د نورو ډیرو لوی واقعو چې وروسته په جزیرة العرب کې پیښیږي د هغو دپاره سبب وګرځېدی. هغه واقعه داسې وه چې یو نصراني سړی چې د نصاراو عابد او راهب و، موحد او خالص د توحید عقیده یې وه. تاسې پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې هم په نصاراو کې موحدین موجود دي چې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي. دغه نصراني موحد چې د دوی راهب او بزرګ عالم و چې نوم یې پیمیون و، د شامه څخه افریقا ښار ته ولاړی د توحید د دعوت دپاره چې هلته به دعوت کوي. خو په لاره کې د غلو یو ډله پر پیښه سوه، دا پیمیون یې بندي کوي او بیا یې د نجران پر یو سړي باندې خرڅ کوي. د نجران سړي دا پیمیون د خپل ځانه سره جزیرة العرب او نجران ته بوتی. اوس نو پیمیون د دې نجراني مریی دی، د ورځې د خپل بادار خدمت کوي او د شپې بیا په فارغه وختو کې د خپل خدای عبادت کوي. همیشه به په عبادت باندې اخته و. مقصد دا چې د دې نصراني پیمیون ډېر عبادتونه او کرامتونه درلودل. یو شپه یې بادار د ده کوټې ته ورغلی، هلته یې څه کار و. ویې لیدل چې د مریي پر شاوخوا باندې ډېر یو نور او رڼا ښکارېږي. پوښتنه یې ځینې وکړه چې ته څوک یې او ستا دین چیشت دی؟ پیمیون ورته وویل چې زما دین نصرانیت دی او نصرانیت یې ورته تشریح کړ. سړی په شک او په تردد کې سو چې د خپل مریي سره یې د دین په باره کې بحث او نقاش شروع کړ. په دغه وختو کې د نجران د خلکو د یوې درختې او یا ونې عبادت کوي. دغه ونه یې د ځان دپاره خدای ګرځولی و. نو دلته په دې خبرو کې پیمیون ورته وویل چې ای زما بادار، که زما خدای ستا خدای در هلاک کي نو ته بیا زما د خدای عبادت کوې؟ نجراني وویل هو، قسم په الله که داسې پیښه سي ستا رب زما رب مغلوب او هلاکي نو معلومه خبره ته چې زه هم ستا د رب عبادت کوم. پیمیون ورته وویل چې د نجران خلک ټول راټول کړه، بیا به دا خبره ووینې چې زما رب ستا رب څنګه هلاکوي. سړي هم د نجران ټول خلک په یو معینه ورځ باندې راټول کړل. خلک هم په هغه ورځ باندې د درختې سره راټول شول، هغه درخت چې د دوی خدای و. پیمیون هغه د نصرانیت عالم هغه هم کښېنستی، خپل عبادت او دعا یې شروع کړي. خپل د ربه څخه یې ډېرې دعاې وغوښتلې چې زما نصرت وکړي، تر څو الله جل جلاله د ده دعا قبوله کړه او د اسمانه څخه یو تندر او ټکه راولوېده او دغه ونه او درخته یې وسوځله. د نجران خلکو چې خپل هغه خدای او درخته چې د دوی د عبادت اله و هغه چې هلاک ولیدی، نو ټول د نجران خلکو نصرانیت ته داخل شو. دا هغه معلومات و چې جزیرة العرب ته د نصرانیت دین څنګه داخل شو. په وروسته کې دغه د نجران د نصاراو څخه یو نفر چې نوم یې عبدالله ابن ثامر و، د خپلو څو نفرو ملګرو سره چې ځینې راهبان یا عابدان و، د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي. هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه یې خپل عبادت کوي، ځکه چې د یمن خلک ټول یهود ول. اوس به هغه حالات درته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکم و یمن ته څنګه راغلی. دا خو مې درته وویل چې د عبدالله ابن ثامر او د ده څو ملګري چې نصاراو او ځینې راهبانو د نجران څخه یمن ته د هجرت دپاره تللي وو. هلته په یمن کې د نصرانیت عبادت په پټه کوئ، ځکه د یهودو څخه بیرېدل. د دغه وخت د یمن باچا چې زونواس نومېدی او یهودي و، ساحران یې ډېر درلودل. د هغو څه به د ساحرانو څه به د باچهي په کارو کې کار اخیستی. باچا د هغه مشر ساحره څه وغوښتل چې ته اوس سپین ږیری یې، نو د ځان دپاره یو ښه پوه شاګرد باید چې پیدا کړې چې هغه ته د خپله جادوګري ور زده کړې، څو ستا د مرګه بعد بیا موږ د هغه څخه کار اخلو. نو د هغه ساحر او د باچا په مابینځ کې دا مشوره سره وسوه باید چې یو پوه هوښیار